یو بادشاہ خپل وزیر ته وویل چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده، د ښکار غوښه راوړه، خو دا مې واوره چې ښکار وکړې په هغې کې چې کومه خوندناکه تیکه وي نو هغه وړېتکه او ماله یې راوړه. او وزیر لاړو، وزیر هم پوه وزیر و، دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوڅه ډب وزیر نه و، عقل یې لرلو. او ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ جنیجو پېژنئ؟ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ ما ته هوښیار نه دی، شریف سړی دی. هوښیار نه دی، وی شریف سړی دی. نو زمونږ غوندې نه و، دا هوښیار وزیر، قابل او ذی فهم او ذی هوش وزیر. لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار ژبه یې وریته کړه او بادشاه ته یې راوړه. نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې ښه تیکه دا ده. اوس ښکار کې وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجي وي، زړه وي، خوندناکې تیکې پکې دغه وي. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه ښه تیکه بله نه وه، د دې ژبې نه ښه تیکه بله نه وه. وی ښه ده نو سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکه وي نو ابه وریتې او ماله به یې راوړي. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا یې والا ژبه وریته کړه او رایو. بادشاه ورته ګوري چې اوس دې په سولی خېجو، پرون مې چې درته ویلي و چې ښه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې م ژبه راوړه، او نن مې چې درته ویلي و چې خرابه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې م ژبه راوړه. وزیر ورته وویل بادشاه قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که ښه شی دی نو هم دغه ژبه ده، او که خراب شی دی نو هم دغه ژبه. دغه ژبه ده چې سړی به جنت لمبوزي، او دغه ژبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي. بادشاه ورته ویل ټیک، والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ، ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوه په دې کائنات کې بل څوک، په دې کائنات کې لوی پوه خدای دی، او دویم نمبر پوه ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول ژبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی، نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د ژبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب نه. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته یې لکه څه کوې؟ وی صاحب لرګي کوم، دا وړم بیا خرڅوم. دیو ورته وایي چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي، بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یي لیدلی لکه د چندړو لښتې چې بوی. ما سره یو کونټۍ چا را کړې ده، د چندړو کونټۍ ده داسې، د لاس چې والا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی. تاسو خیال راکړئ. نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو دغه سړي اشنایي شوه، سړی به تلو دیو سره به یې څه ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به د چندړو لرګي راوړه او خرڅول دی. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لانړو. چې غره ته لانړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی، اوس کور ماته نه دی معلوم، خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې.
او کم کور کې به بیمارو نو هغه ته به ډیوه بلید. پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور اواز یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو څنګه یې ښې جوړې دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو یو ساعت لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دی ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ده داسې چل وکړه چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کو. هغه ورته ویل ته زما دوست دی اشنا دی څنګه دې په تبر ووه؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان تې خلاص کا بس تبر یې والا را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی. هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه. تلی دی دیو چېرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه تې خلاص شو او غر دې خپل شو چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به یې کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې. هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو؟ ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړي هله همغسې تازه دی بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او دې ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړې چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک